دا یو ورور سوال کړی دی د دغه صوفیو چې کوم دا څلورې لارې دي او په هغې باندې هغوی بیعتونه کوي او څلور طرق ورته وایي دا په شریعت کې شتي او که نه الجواب په دې باندې څو پیرې مو خبره کړې ده الحمدلله دا تصوف چې کوم نن سبا روان دی دا زموږ په دې ملکونو کې ډېر مشهور دی او ښه په شور شغرب کې دی دا تصوف د سره په شریعت کې نشتی دا تصوف چې کوم نن سبا روان دی بلکې دا نن سبا چې کوم تصوف دی دا خو د قبر پرستی طرف ته انسان بوزي پیر پرستی او مریدی او بدع او خزعبلات او خرافات چې څه دي دا پکې راجمع شوي ده نو دا صوفیه وایي زموږ څلور طریقې دي په دې کې به لازم په یو باندې بیعت کې که تاسو خیال کړی دوی د نوم سره لازم لیکي یا نقشبندي یا چشتي یا قادري دا هسې نه لیکي دا مطلب دی چې ده په دغه طریقه باندې بیعت کړی نو د دوی څلور طریقې دي یو چشتي قادري او سهروردي او څلورمه څه شو نقشبندي دا څلور طریقې دي په دې باندې به بیعت کې د خپل استاذ او شیخ سره او بیا په دوی کې نقشبندیان ډېر دي نقشبندیان ډېر دي دا څلور ونه طریقې چې کومې دي او څه چې دې سره تعلق ساتي ما انزل الله بها من سلطان الله په دې باندې هېڅ دلیل نه یې رالیږلی ټول بې دلیله خبرې دي په شریعت کې دا خبرې نشتي او په څه باندې بیعت کې د شیخ سره بیعت ته به څه شي کوي بیعت زه به دې کوم چې ګناهونه به نه کوم څه ضرورت دی یو خو د بیعت واسطه بدعي دی بل د الله سره لوز وکړي چې ګناهونه به نه کوم بل تصور شیخ وي د شیخ سره چې بیعت وکړي د هغه تصور به کوې نو ګناه به دنه نه کېږي دې ته څه ضرورت دی دې په ځای موږ سره دا خبره شتي که نه ته دا سوچ کوه چې ما ته څوک ګوري ما ته الله ګوري الله معیني الله زما خبره اوري نو بس د ګناه نه به بچ کېږي دا تفصیلي خبره ده اوږده خبره ده او موږ بعضو درسونو کې لږ تفصیل سره بیان کړی ده چېرته الله توفیق راکړو نو د صوفیو پوره مذهب به بیان کړو چې دا په څه طریقې سره پیدا شوي دي او بیا دې درجې ته څنګه رارسېدلي دي په اوله کې د بعضو نیتونه پکې ښه وو وروسته قصه ورانه شوې ده نو دا به چې د انشاءالله ځان له نشست کې دا خبره پوره بیانه کړو خو حاصل د جواب دا شو چې دا څلور طرق چې دي د صوفیو د بې دلیله دي په دې باندې څه دلیل نشتي والله اعلم